کوم لمونځ چې ما او تا روزانه کوو دا څومره عظیم عبادت دی، څومره اهمیت والا دی. د دې لمانځه دپاره ما او تا کوشش وکړو باید ازدا یې کړو. ګورې یوه مسله موږ ډېر پکې مبتلا یو، هغه په سجده کې. موږ کله کله په سجده کې داسې غلطي وکړو چې خدای نه خواسته زموږ د لمانځه د ضیاع خطره وي چې لمونځ به مې بلکل الله قبول نه کړي. یو خو زموږ لمونځونه دي، کوم لمونځ چې موږ په کوچنیوالي زده کړي یا مور ښولي یا پلار، بیا موږ دې ته ضرورت نه لرو چې یو بل چاته دا لمونځ تېر کړو. حال دا دی چې په عباداتو کې دا در ټولو اړین عبادت دی، مهم عبادت دی، د دې پوښتنه د قیامت ورځ الله کوي. او ما او تا درېږو د الله د ستاینې دپاره د الله عبادت کو، خو دغه عبادت دپاره اول شرط دا دی چې دا عبادت به اول زده کوې. هر کار چې دې زده نه کوې دا فالتو، اول به یې زده کوې که محقه او بیا به یې کوې، نو بیا هغه یو ځای نیسي انشاءالله. او که چیرې ما او تا یې زده کړی نه پر عادت باندې روان یا په ماشومتوب چې چا راښولي په کم طرز یې راښولي، که صحیح که غلط یې، بس تر مرګه پورې تر آخري وخته پورې بس پر هغه طریقه باندې موږ لمونځ کوو، نه دی په کار داسې. ما تاسو ته یو روایت وویلي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته یو بنده وړاندې سي، هغه بنده به ډېر عمر عبادت کړی وي، ډېر عمر به یې لمونځونه کړي وي، لیکن د ده په عملنامه کې به د یوه لمانځه حساب هم نه وي. ولې؟ صحابه حیران سو، یا رسول الله ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دې سړي رکوع نه وه، سجده یې سجده نه وه، قومه یې قومه نه وه، قرت نه و. نو دا زموږ دپاره څومره غټ خجالت دی چې ما او تا ځان ستړي کړي لمونځونه کوو لیکن الله نه یې قبول کړي. دا څومره غټ خجالت دی، الله دې مو وساتي. نو د هغه مسایلو څخه چې لمونځ خرابوي یوه مسله په سجده کې دا هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت دی، دا روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله ما ته امر کړی دی چې زه سجده وکړم په اووه اعضاو باندې، په اووه اعضاو باندې. اول عضوه جبهه، دا تندی او پزه په یوه عضوه حسابه ده چې زه کله سجده کوم دا تندی به سې لګوم او پزه به لګوم. دوم یدین، دواړه لاسونه به لګوم. دریم دا یو جبهه سوه، دوه لاسونه سوه، دا یې درې. څلورم رکبتین، دوې ګونډې لګول، دا یې پنځه. او شپږم او اووم چیش دی؟ پښې لګول، په سجده کې پښې لګول. دا اووه اعضا یې په سجده کې به ته لګوې، دې ته به ته ډېر سوچ کوې، فکر به کوې، پام کوه چې پښې پورته نه کړې. اوس خو سجده اکثره په تندي باندې نه خرابېږي ځکه تندی په مځکه پروت، په لاسو باندې هم نه خرابېږي ځکه لاسونه هم پر مځکه پراته وي، ګونډې هم د مځکې څخه نه پورته کېږي. خبره په پښو کې ده یا د پښو په ګوتو کې ده. سنت طریقه دا ده چې کله سړی سجده کوي دا د پښې ګوتې داسې کتوي او د پښو د ګوتو سرونه باید قبلې ته وي. دا مسنونه طریقه ده او دا واجب دی چې انسان باید په لمانځه کې د پښې ګوتې پر مځکه باندې قرار ونیسي. دا بعض کسان یې پورته کوي داسې، دا پښې ګوتې پورته کړي، پښې ګوتې په مځکه باندې نه لګېږي. دا مسله واورئ، که چیرې د انسان د پښو ګوته یوه ګوته هم په ټوله سجده کې ونه لګېږي پر مځکه باندې، دا سجده نه ده سي. او چې سجده نه سوه سي، د لمانځه د ارکانو څخه یو مهم رکن سجده ده چې سجده نه سوه سي دا لمونځ باطل سو، فاسد لا نه باطل سو، بیا به بیرته راګرځي. مطلب دا که په ګرده سجده کې یوه ګوته هم نه ولګېدل او که په ګرده سجده کې ګوتې یې ولګولې، دومره اندازه یې ولګولې لکه سبحان ربي الاعلی، بیرته یې پورته کړه، دا سجده خو صحیح ده، لمونځ صحیح دی لیکن مکروه دی. دا لمونځ باید موږ زده کړو. په سجده کې باید زما او ستا ګوتې پر مځکه باندې قرارې پاته وي او کوشش دا وکړي چې دا کتې وي او د ګوتې سرونه باید قبلې ته مخامخ. ډېر انسانان په دې کې سوچ نه وي، دا د پښې ګوتې خو قبلې ته برابرول لرې خبره ده، پر مځکه باندې نه لګي. دا شی چې کوم دی دا لمونځ خرابوي.
باید موږ لمونځونه زده کړو. که چیرې ته په دې شرمېږې چې زه څنګه مولوي صاحب ته ورسم چې ما ته لمونځ راوښیه، نو په هغه ورځ څخه بیا ډېر وشرمېږه چې ټول اقوام عالم ولاړ وي، ټول انسانان ولاړ وي، او هلته الله پاک جل جلاله ستاسې حساب کتاب کوي او تا ته د یوه لمانځه اجر نه وي. دا د دغه وخت څخه د دا خجالت څخه نه شرمېږه. اوس خو په پټه مولوي صاحب ته هم ورتللی سي، مولوي صاحب ته ویلی سي چې مولوي صاحب محترم زما ته دا لمونځ راوښیه یا یې راسه واوره. ډېر انسانان دا رقمې موږ دا لمونځ هره ورځ کوو، الحمدلله رب العالمین موږ وایو، لیکن ډېر انسانان الحمدلله وایي. الحمدلله الحمدلله څه فرق دی؟ الحمدلله معنا د ټول ثنا او صفات الله لره دی. الحمدلله علم په عربي کې درد ته وایي، درد د خدای لري. نو دا موږ لمونځ کوو که ښه دا عبادت دی. ما او تا دنیا لره وخت لرو، کاروبار ته وخت ورکوو، لهو لعب ته وخت ورکوو، چکو پتو رقم لهو لعب ته مې وخت ورکړی دی، لیکن د مانځه زده کړې ته وخت نه ورکوو. دا څومره زما او ستا ناکامي ده، دا څومره خجالت زما او ستا دپاره. باید ما او تا د خپل عبادت زده کړو. اسلام ډېر زیات اړین دی. اړین هله راځي چې سړی باید اول زده کړي. چې سړی ښه زده کړي نو بیا پر دین باندې خوند اخیستلی شي، پر عبادت باندې خوند اخیستلی شي.